چې د نارینه او ښځې ترمنځ جنسي توپیرونه وپیژنئ. هر نارینه چې کله غواړي جنسي اړیکه ونیسي د خپلې میرمنې سره دوی خوښوي چې دفتن دخول وکړي، ځکه دوی کې اساسه نکته د دوی تناسلي آله ده او دا تناسلي آله یوازې هغه وخت تر ټولو ښه تحریک کیدی شي چې دوی دخول وکړي، ولې ښځو کې داسې نه ده. ښځې بیا فرق لري. نارینه مثلا چې کله غواړي جنسي اړیکه ونیسي فقط غواړي چې راشي او ښځې ته وایي چې هله بس آماده شو، دخول شروع ده او یو دقیقه وروسته بیا که لارې پروت چې زه خلاص شوم کیسه ختمه ده. میرمنو کې داسې نه ده. میرمنې خوښوي مخکې د جنسي اړیکې نه د دوی سره خبرې وشي. میرمنې خوښوي مخکې د جنسي اړیکې نه د دوی سره رومانس وشي. میرمنې خوښوي د جنسي اړیکې په منځ کې دوی مساج کړی شي او عشق ورسره وشي. او په عین حالت کې تنها داسې هم نه ده چې نارینه دا خبرې نه خوښوي، ولې تر ډیره حده پورې د دې اړیکو د څرنګوالي مسله ښځو پورې اړه لري. که چیرته یوه ښځه په جنسي اړیکه کې خپل خاوند ته ونه وایي چې صبر وکړه، مور خطا کیږه.